پېښور ښار کې افغان کډوالو لپاره د وړیا ډیجیټل بازار موندلې روزنیزه کورس د نور تعلیمي اکاډمي کې پیل شو چې هدف یې د افغاني ښځو او ځوانانو ته د څه کسب ورزده کول دي او څه دوی ته د کار پیدا کول. فرمان چې د افغانانو لپاره د خیر ښېګړې کارونه کوي. ډیجیټل بازار موندلې پروګرام افغانانو لپاره ډیر ګټور ده ځکه دغې لارې افغانان به هم ډیجیټل مارکیټینګ ته لاره پیدا کړي. موږ افغانانو لپاره فری اف کاسټ دلته ډیجیټل مارکیټینګ کورس ورکوي چې دا موږ لپاره ډېر د خوښۍ خبره ده ځکه چې نن سبا دور چې دی د ډیجیټل مارکیټینګ دی او هر یو شیز چې دی آنلاین خرڅېږي نو دا موږ افغانانو لپاره یو بهترینه موقع وه چې موږ د دې نه استفاده والو ځکه چې دا د دې کورس باقاعده چې څوک یې شخصي کوي نو هغه 20,000 نه تر 40,000 پورې دی فیس دی د میاشتې او دا د چا د خوا نه و؟ دا چې دی یونیسیار فنډډ و او چې دی لانچ کړی مطلب یونیسیار ایس آر اس پی د طرف نه فنډډ بای یونیسیار دی او ایس آر اس پی او نور تقریبا 9 جنکۍ دي او 23 هلکان دي نو 10 کسانو کلاس دی نو امید لرو چې آینده کې داسې نور هم دوی دا کلاسونه په مختلف ځایونو کې دا سټارټ کړي ځکه چې ډېر خلک به ترې فایده والي. اوس چې کوم 10 کسانو کلاس واخیسته دا د خپل کورونو کې خپل ورونو ته هم دا وښایي نو د 10 نه شپېته کېږي همداسې دا تعداد نور هم زیاتېږي. یو بل افغان کډوال عبدالباري بیا وایي دغه رنګ پروګرامونه د افغانانو لپاره ډیر ښه دي. اصل کې ډېر زیات ضروري دي سپیشلی د افغان فیمیل لپاره ځکه هغه زیات نه لټ کوي چې د کور نه بهر وځي یا څه وکړي که نه هغه خپل کور کې هم چې کوم دی د انلاین کار کولی شي هغې سره یو پروډکټ وي هغه انلاین طریقې سره ښه صحیح طریقې سره سیل کولی شي او بیا د عام میل لپاره ځکه چې زموږ لپاره نور داسې ډېر زیات اپورچونیټیز د موقع دلته نشته نو بغیر د بزنس نه او بغیر د انلاین کار نه دا ډېر مهم ده او چې خپل لایف کې خپل ژوند کې چې کوم څومره خواهشات دي یا ډیزایر دي. یو بله ځوانه نجلۍ مصباح بیا وایي ډیجیټل بازار موندنه د افغاني نجونو لپاره یو بهترینه ذریعه ده. دغه سره افغاني نجونو ته د کار کولو لپاره لاره هم اسانه شي. دا دي چې زه فاین آرټ کوم یو لحاظ نه آرټسټ هم ویلی شو او ورسره نټورک مارکیټینګ هم کوم او دې تھرو ښه انکم هم لرم او فی الحال څنګه چې پوهېږي زه ډیجیټل مارکیټینګ کلاس مې جوین کړی تقریبا یو میاشت څه کم څه ډېر کېږي چې دا کلاس مې جوین کړی او په دې کې ډیجیټل مارکیټینګ زده کړه کوم او غواړم چې په همدغه ډیجیټل مارکیټینګ تھرو زه خپل ګولز لاسته راوړم خپل ښه انکم ولرم خپل خپو باندې ودرېږم لکه هر یو فیمیل هر یو لیډي چې غواړي خپله انډیپنډنټ واوسي زه هم زما هم همغسې خواهشات دي نو غواړم چې او دا ډیجیټل مارکیټینګ چې دی دا یو ډېر ښه پلیټفارم دی ډېر یو ښه اپورچونیټي پرووایډ شوې ده سپیشلی فیمیلز ته چې هغوی وکړلی شي دې طریق نه مارکیټینګ وکړي بزنس وکړي ښه انکم ولري او خپل ګورس چې هغه لاسته راوړي. دا ډیجیټل مارکیټینګ چې دی دا ډېر بهترین ذریعه ده فیمیلز لپاره چې دوی کولی شي یو امن ماحول کې خپل کور نه هم وکړی شي بزنس وکړي او ښه انکم ولري خپل خپل باندې ودرېږي نه تنها خپل ځان سپورټ کړي بلکې خپل فیملي هم ښه سپورټ وکړي. که هر یو انسان غواړي هر یو انسان حق دی چې هغه خپله انډیپنډنټ اوسي تر څو چې یو بل چا باندې بوج وي خپل فیملي باندې یا هم لکه بل چا باندې بوج وي ښه ده چې خپله انډیپنډنټ واوسئ او خپل هغه کوم خواهشات چې دي خپله لاسته یې راوړئ یو افتخار واوسېږي او دا چې نن ته دا کار وکړې خپله د دې طریق نه مخکې لاړ شي سبا هغه فیملي چې خپل هغه زنانو ته اجازه نه ورکوي یا هم نه پرېږدي چې کار وکړي هغوی موټیویټ کېږي دې نه چې تا وویني ته یو ښه کار کوي حلال روزي ګټې امن ماحول کې خپل خپو باندې ولاړې هغوی به هم لکه هغوی به هم موټیویټ شي هغوی به هم اجازه پیدا کړي. نو زما یو دغه مین ریزن چې دی همدغه دی لکه زه وشم کلی ډیجیټل مارکیټینګ لخوا ښه انکم ولرم. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR افغان کمیشنري او د سرحد د کلیو د ملاتړ پروګرام SRSP په مالی مرسته دغه پروګرام جوړ شوی و. د سرحد د کلیو د ملاتړ پروګرام SRSP د تعلیم ترڅنګ افغانانو ته د هنر او کار کسب زده کړه هم ورکوي. افغانان دغه رنګ پروګرامونو څخه ډیر زیات خوشحاله دي.